السلام علیکم. کله چې موږ مونځ کوو الله اکبر کوو نو په دغه وخت کې غوږونه نیول او غوږونه راښکل دا څنګه دي؟ ډېر قیمتي بیان دی، نو لازمي واورئ او مخکې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډېره اهمه مسله ده، نو راځئ چې دا مسله واورو، دا بیان واورو. غوږونه راښکل او غوږونه چې کوم دی ناپ کول دا هم نشته، په یو حدیث کې نشته. دا مونځ چې دی دا زموږ د حدیث مطابق نه دی، دا حدیث خلاف ډیر چې کوم دی څوک غوږونه راکاږي ځان الله اکبر هغه د نیت مسله خو ورله ماشاءالله سمه ځای ته ورسوله، ماشاءالله سمه مو چنګول دا مولیان. شکر ادا کوو، ستاسو شکریه ډیره. چا چې کنځلې کړي دا غیم شکریه ده، علم مسله کولا وکړه زمون خبره ځای ته ورسېده الحمدلله. او پټغه ټغه کار نه کیږي، ټغېږي بده باندې الحمدلله. ډیر چې کوم دي احناف علما ماته میسج وکړلیو، زما شکریا ادا کړم، علم دا مسله واضحه کړه. احناف علما چې څوک د الله نه یری او څوک چې زیدي دا خو علاج نه، او چې حکم زمون جواب کړي هغه غریب په کې دا ټکه خامخا ویلې چې نه کنه مړه د نیت تعلق خو د جبه سره نه دی، د زړه سره دی. همدا مې د نړۍ استلا دا مې د نړۍ استلا الحمدلله، همدا مې د نړۍ استلا چې دا دی ویلا و دی منله بس نور دغه حاجت نشته، دا د زړه سیز دی، د جبې سیز نیت نه دی. بیا به غوږونه د ځان نه راکاږي لګیا دا غوږونه راښکل او غوږونه چې کوم دی ناپ کول دام نشته، په یو حدیث کې نشته. الکه خو نبی علیہ السلام یو ګوپور لاس چت کړی داسې چې دا طالب قبله ته مخامخ کړ. الله اکبر صفه حدیث موجود په صحیحینو کې شته، په سننو کې شته. همغه چې تاسو ما دوره حدیث او دغه دوره حدیث کتابونو کې ویل او یا نبی صلی الله علیه وسلم د غوږونو نرمۍ پوری اوچت کړی، دا غټه غوته وک سره لګول پکې نه دی راغلی، دا برابر راغلی سي دې پور به داسې روچا او یا دیوګو پوری چت اکثر عمل امداد. نو دا حدیث مطابق د خپل منځونه برابر ول پکار، د شرکو داسې سجده داسې قاعده چې تشهود ته سړی کینی سنت طریقه باندې کینی. ډیر مسلمانان دي دا ولنه مسله ولنه ورږي سب څنګه جوړ خبره لګو د شو غرض مې داو چې پکار د منګه د قران او حدیث مطابق خپل اعمال برابر او عقیده موږ د قران نه واخلو. خاطر او قیمتي بیان چې تاسو واورئ، دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.